د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د مرستیالانو او د کابینې د یو شمېر غړو په حضور کې د 108 کیلومتره په اوږدوالي د قوشتېپې کانال د لومړي فاز کار بشپړ او همدارنګه د دوهم فاز کاري چارې هم پیل شوې. په هیواد کې د غم یوې درنې څپې ور اخوا دلته د هیواد په دې څنډه کې د قوشتېپې ملي کانال د لومړي فاز د بشپړېدو او دویم فاز د چارو د پرانیستې مراسم ترسره شو. په دې مراسمو کې د هیواد د کابینې لوړپوړو چارواکو او د شمالي ولایتونو سیمه ییزو مسؤلینو او ځایي خلکو پکې ګډون کړی و. د هیواد د یوې سترې او اساسي پروژې د قوشتېپې کانال د لومړی برخې کارونه چې 108 کیلومتره اوږدوالی لري په ډېرې چټکۍ او بریالۍ ډول پای ته ورسېدي. د لومړي فاز د پای ته رسېدو او دویمې برخې د پیل لپاره دلته د قوشتېپې کانال په څنډه کې ځانګړي مراسم نیول شوي. په دې مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون د کابینې لوړپوړو چارواکو د شمالي ولایتونو یو شمېر مسؤلینو همداراز ګڼ شمېر ځایي ولسي خلکو پکې برخه اخیستي. په پیل کې د بلخ ولایت والي د افغانستان اسلامي امارت د کابینې ټولو غړو ته ښه راغلاست ووایو. نوموړي وویل د دغه سترې پروژې په پلي کېدو سره د افغانستان اسلامي امارت داسې یو ویاړ ترلاسه کړ چې په تېرو 40 کلونو کې هیڅ حکومت نه دی ترلاسه کړی. څلورو لسیزو کې څه حکومتونه تېر شوي دي، دغسې کارونه دغسې پروژې نه دي شوي. الحمدلله دا یوازې امارت اسلامي دی چې دغسې کارونه او دغسې پروژې چې هغه د حکومتونو میراثونه موږ ته استفاده چې په دې 20 کاله یا بالخصوص په 40 کاله ډېرې پیسې د هېواد ته رالې او بیا په دې 40 کاله چې هغه دغسې پروژې پاته هغه نه دي شوي، هغه لکه د سالنګ لاره او نور دغسې کارونه هغه الحمدلله یوازې اسلامي امارت دی چې هغه دغسې کارونه شروع کړل. د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا مرستیالان وایي د دغه کانال ټول تخنیکی کارونه خپل افغانانو بشپړ کړي او دا پروژه افغاني انجینرانو او په افغاني لګښت مخ ته وړل کیږي. دوی خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه سترې پروژې بشپړولو ته ژمن دي. د الله څخه ډېر راځي چې موږ په خپل ملک کې قدرونه لرو، داسې خلک انجینران لرو، هر رقم خلک لرو. نو دا پروژه خو الحمدلله د افغانانو له لوري ډیزاین کیږي او تطبیق کیږي او ټول تمویل له کورنی بودجه او عوایدو څخه کیږي. ما به هر شکل که باشد ان شاء الله تعالی این کانال ملی را تکمیل می نماییم. هیچ تشویش برای همسایه های ما و شما در اینجا وجود نداشته باشد. ان شاء الله ما هر چقدر استفاده که بکنیم در اینجا باز هم به امو حقوق حقه افغانستان که از دریای آمو هست باز هم به اون مرحله ما نمیرسیم. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې وویل د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې د هیواد د آبادۍ لپاره کلک هوډ او مضبوطه اراده لري. د افغانستان د آبادولو لپاره دغه شی نه دی مطرح په دې کې چې دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرقي ده دا جنوب غرب ده، نه الحمدلله موږ چې ګوري مهم په دې کې عزم ده، اراده ده. د دفاع سرپرست وزیر وویل د قوشتېپې په کانال کې د امو سیند له اوبو استفاده د افغانستان اساسي حق دی او اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه اوبه واخلي. په دې کې دا سنجول شوې ده او سنجول کیږي به چې هغه به هیڅ د کوم ګاونډي هیواد په ضرر او تاوان باندې نه وي. هغوی باید د تشویش احساس ونه کړي. د آمو سیند څخه چې کومه استفاده اوس موږ غواړو چې وکړو دا په مراتبو زموږ تر حق کمه ده او موږ به هیڅکله هم هغه حقوق چې په آمو سیند کې زموږ ګاونډي هیوادونه لري پر هغه باندې تجاوز ونه کړو او د چا په حق کې به مداخله ونه کړو. خو په عین حال کې غواړو چې خپل حق ترلاسه کړو او په دې کې څوک راته خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل
که چیرې ګاونډي د آمو سیند د اوبو په کارونې اندېښمن وي نو دوی تیار دي چې دغه اندېښنې د خبرو اترو له لارې حل کړي. بار اول افغانستان از این آب استفاده میکنه و این حق طبیعی ماست. ما باز هم به این متضمن هستیم که اگر همسایه های ما در این ارتباط تشویش داشته باشند ما حاضر هستیم که با اونا از راه دیپلماتیک و چنل‌های دیپلماتیک در تماس شویم، هیئت‌های ما تبادله شود، با هم بشینیم و تشویشات از اینا را رفع بسازیم از راه دیپلماتیک. دا کانال د افغان ولس لپاره خورا یوه مهمه پروژه ده چې افغانستان به د کرنیزو خوراکي توکو له اړخه په بشپړه توګه په ځان بسیا کړي او د دې پروژې په بشپړېدو سره به موږ ان خپلو ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو او نورو حبوباتو صادرات ولرو. این کانالی خواهد بود که ما و شما را در بخش مواد خوراکی خودکفا خواهد کرد. ما و شما استقلال غذایی خواهیم داشت. دیگر ضرورت به پشت دروازه های همسایه ها نخواهیم داشت. دیگر ما و شما قسم و قسم امراض و آفات نباتی و حیوانی نخواهیم داشت و در این عرصه مواد خوراکی و غذایی خودکفا خواهیم شد، بلکه یک منبع، یک مرکز، یک تولیدگاه، یک ذخایر کلان مواد خوراکی تولید کننده در جامعه و منطقه هم خواهیم بود. د اوبو او انرژۍ وزیر وایي د تاریخ په اوږدو کې په هیواد کې داسې یوه ستره پروژه تر اوسه نه ده پلې شوې. هغه زیاته کړه دا په دې دلالت کوي چې په دې نظام کې د هیواد د بیارغونې لپاره ژمن کسان شته چې داسې لوی پروژې پلي کوي. دا خو د حکومت هغه کارونه دي چې په کار اچولي دي، لله الحمد موږ د دې شاهد یو چې په تاریخ کې هم دغسې کارونه یو نظام نه دي کړي، خو دا نظام یې ځکه کوي چې له رأسه یې راونیسه تر رئیسه او تر والي تر وزیره تر ولسواله ټول وفادار خلک دي د ملت سره، له دین سره، او امین خلک دي، امانتدار خلک. د یادونې وړ ده د لومړي پاس چارې چې 108 کیلومتره اوږدوالی لري کارونه یې 18 میاشتې مخکې پیل شوي وي چې نن په بشپړ ډول پای ته ورسېدې او د دویم پاس چارې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ګډون رسما پیل شوې. له 15 کلونو وروسته به دا شاړې او سپېرې دښتې په یو سمسور چاپیریال بدلې شي. د همدغو پراخو وچو دښتو د زرغونتیا لپاره اسلامي امارت کلکه ژمنه کړې چې د قوشتېپې ملي کانال چارې به په بریالۍ توګه سرته رسوي. د مزار شریف ښاریان د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د پرانیستلو هرکلی کوي او د اسلامي امارت څخه غواړي چې په هیواد کې د ورته نورو سترو پروژو د پلي کېدو په موخه جدي هڅې وکړي. د مزار شریف ښاریان د قوشتېپې ستر کانال د لومړي فاز په پرانیستلو سره د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو د ښه اقدام او ژمنتیا ستاینه کوي او د دغه کانال پرانیستل د هیواد له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼي. کانال قوشتېپه بسیار منفعتی در مردم افغانستان خصوصا در مردم سمت شمال است. انشالله که دگاهشان فعال شود خوبتر و بهتر کار زراعت پیش میره و دهقانان ما مفاد بیشتر میبرن. نن ډیر د خوشحالۍ فضا ده چې بیا همدغه مشران راغلي وو، همدغه 108 کیلومتره برخه سر ته ورسېده او 100 کیلومتره کار دوی وایي چې دغه به بیا انشالله روانیږي. این بر سمت شمال برای کلگیش خصوصا مزار شریف، جوزجان، انخوی اینجا بسیار مفید تمام میشه، منطقه کل سرسبز میشه او میایه، بسیار گپ خوب است، یک کار خوب است. همدارنګه د مزار شریف ښاریان د افغانستان د اسلامي امارت له حکومت څخه غواړي چې د قوشتېپې لوی کانال په څیر نورې پروژې هم پلي کړي ترڅو افغانستان په هره برخه کې په ځان بسیا شي. باقي خوشحاله سو امارت نه چې مونږ چې باقي دنه افتخار کوو چې نور کارونه شرکتونه مثال نور فابریکې داسې مونږ ته فعاله کړي، مونږ ځوانان کار په سر سي. زمین ما که سرمایه ما هست هر ساله تخریب میشه و در بدنه کشورهای همسایه جذب میشه، اونا محکم کاری میکنه و ما را تخریب. از اون لحاظ هم چون سطح آب کم میشه جلوگیری میکنه. در کل همه و همه باعث ترقی و تعالی کشور عزیز ماست و ما واقعا نهایت خرسند میشیم از چنین برنامه‌ای. یک منی که کل مردم افغانستان از خوش است که یک چیزی است که کل فایدهش در کل مردم میرسه. یک تعداد مردم در دهقانیش میرسه، یک تعداد مردم که در کارش میرسه، یک تعداد مردمی که
از این کار که استفاده میکنه کلگی خوشبین هستیم. د یادولو وړ ده چې د قوشتېپې لوی کانال د لومړي فاز له پرانیستلو سره د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا د دویم فاز د جوړولو چارې هم پیل شوې. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې سږکال په څه باندې 300 هکتاره ځمکه کې د ناکو ونې کرل شوي او باغ لرونکي له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د باغدارانو د لیوالتیا د زیاتوالي له امله د ناکو باغونه جوړ شوي دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په چمتال، نهرشاهي، دهدادي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په 350 هکتاره ځمکه کې د ناکو باغونه جوړ شوي دي. ناک در ولایت بلخ در این سالا بسیار زیاد شده. سعی تحت بعضش تقریبا 350 هکتار زمین ما در ولسوالیای دیدادی و نهرشاهی و چمتال و چاربولک و شولگره به این ساعه کش شده و امسال خوشبختانه که دیاقه نزد حاصلات ناک بسیار خوشبین هستند. په همدې حال کې یو شمېر بڼوال د خپلو باغونو له حاصلاتو خوښ دي، خو له حکومت څخه د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي. د کیمیاوي سرې ویش، د میوو د سم کښت لپاره د ښوونیزو پروګرامونو برابرول او د هغو د حاصلاتو د خرڅلاو بازار د دوی له مهمو غوښتنو څخه دي. اگر مؤسسات از طریق ریاست محترم زراعت ولایت بلخ اینا تشویق شوند و اینا همکار شوند در قسمت کسایی که اینا علاقه دارند در ایجاد باغات، ما دیگه هم از مؤسسات که در افغانستان خصوصا در ولایت مزار شریف اینا فعال هستند، ما از اونا متوقع هستیم که در این قسمت ما را همکاری بکنیم. یک تعداد از دیگه نیالا که زحمتش مولتر و زیافتر است، دیگه باز حاصلش هم خوبتر است. یک میوه بسیار خوبیش است، ایره کلی خوش داره، بازار هم خوش داره، اطراف و شهر و کلی خریش میکنه و میبره. حاصلات ناک امسال ماشاءالله خوب است، بد نیست. سر حاصل دیگه باغای ما نو تشکیل است. فعلا هر نوع ناک داریم، هر کدامش در رشته خودش برابر هم ضرورت خودش حاصل کرده. فعلا یک تعداد از ناکای مرزایی و ترکی ما را برداشت کردیم. 6 قطار ناک ما و 1 تن ناک سر حاصل شده. د بلخ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د هیواد میوو ته په ازبکستان، تاجکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې بازار پیدا کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله مل ښې چارې.